د دریتي یوټیوب چینل اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. خوشحاله یم چې بیا هم ستاسو په چوپړ کې یم. رواني ستونزې څه شی دي؟ نن مې درته په دې اړه مطلب چمتو کړی دی. په دې مطلب کې به واورئ چې د رواني ستونزو عوامل څه دي او حل لارې څه دي. په دې هیله چې تر پایه راسره پاتې شئ. رواني ستونزې د اوسنۍ ارواپوهنې یو لوی کشف دا دی چې وګړي په ښو او بدو نه بلکې په روغو او ناروغو وویشل. له ذهني ګډوډیو او رواني ستونزو سره لاس او ګریوان کېدل په بېلابېلو عواملو پورې اړه لري چې عمده عوامل یې جنګ، جګړې، په ټولنه کې زور زیاتی، فقر او بېوزلي، اوږده مسافرتونه، د ماشومتوب او ځوانۍ دورې محرومیتونه، ناانډول ژوند، کورني تاوتریخوالي، د فامیل د کوم غړي له لاسه ورکول، د ژوند په ځینو چارو کې ناکام راتلل، له کوم شدید روحي فشار سره مخامخ کېدل، د یوې دوامداره عقدې موجودیت، د بربنډو فلمونو کتل، ذهني بېلاري، ناسم عادتونه، ټول فکر خپلو نیمګړتیاوو او ناکامیو ته اړول، یو مخیزه بیکاري، د نشهیي توکو کارول او نور بللی شو. په رواني ستونزو باندې اخته کس تل د یو ډول غمګینۍ او پریشانۍ احساس کوي. له ټولنې سره یې په چلند او ناسته ولاړه کې بدلون لیدل کیږي. له خپلو پخوانیو عادتونو سره بې علاقې وي. له اجتماعي مسایلو سره هیڅ دلچسپي نه لري او ځان ورڅخه ګوښه ساتي. په هره لحظه کې د خطر احساس کوي. تل ځان محروم ګڼي او تل د یوې پیښې او ماتې انتظار کوي. ان که په کوم کار کې بریالی هم شي نو خپل بری کوچنی او لنډمهاله ګڼي او یا یې هم خپل نه ګڼي. دا ډول ناروغان په خپلو عواطفو او احساساتو کنټرول نه لري. په کوچنۍ خبره ژر غوسه کیږي. ژوند ورته بېرنګه او بېوزله او دنیا ورته تیاره ښکاري. معمولا چې له خوبه راویښ شي د ستړیا او لټۍ احساس ورته پیدا شي. عادي کارونه ورته درانه او ستړي کوونکي ښکاري او فکر کوي چې ککرۍ یې خالي ده. قهر ته پناه وړي. ځینې وخت ورته ځان مجرم ښکاري او ځینې وخت بیا له ټولنې څخه شکایت کوي. د ژوند د چارو پر وړاندې د سستۍ او کمزورۍ احساس کوي. له تیرو کړنو څخه پښیمان، اوسني حالت ته حیران او آیندې ته له حده زیات اندېښمن وي. رواني ناروغ کس د سالم شخص خلاف کله چې له کومې خواشینۍ څخه اغېزمن شي بیرته عادي حالت ته نه راګرځي او دغه اغېز تر ډېره وخته پورې په کراتو مراتو په خپل ذهن راګرځوي او په ذهن کې لا زیاتې اروايي خواشینۍ زیږوي. په دې سره نوموړی خپل کنټرول هیروي، له خپلو هیلو سترګې پټوي، ټول سوچ په خپله ناارامۍ راټولوي او په لوی لاس ستونزې او خواشینۍ پر ځان مسلطوي. دغه ډول کسان د خپل ژوند ستونزې نشي حلولی. د ژوند په مبارزه کې تر شا کیږي. له دوستانو سره نشي پاللی. ځان ته دښمني او کینې پاروي. په زړه کې د ویرې، غوسې او ځانځانۍ غوغا جوړوي. د ټولو بد وایي. پر نورو کسانو نیوکې کوي. کله ځان ډېر لوړ ګڼي او کله ډېر ټیټ او بابېزه ډېر وخت د نورو په حضور کې نارامي احساسوي. په همدې سبب د پردیتوب او بېزارۍ احساس کوي. په خلکو کې ځان یوازې او پردی ګڼي. د ټولو وسایلو پر شتوالي سربیره له ژوند څخه بېزاره وي. دغه د پردیتوب حس په ناروغو اشخاصو کې په بېلابېلو کچو وي، خو که چیرې زیات ژور او دایمي شو نو د لیونتوب تر حده رسیږي. په رواني ستونزو اخته کسان معمولا د منفي فکر کولو عادت پیدا کوي. که په ژوند کې له څو ناکامیو سره مخ شي نو د ټول ژوند ستره برخه یې ګڼي او تر هغه وروسته د ژوند یوازینی مقصد دا وي چې خپله ناهیلي تر نورو ورسوي. په هر مجلس کې د ناهیلۍ په اړه غږیږي. که څوک خوشحاله وویني د اندېښمن کولو هڅه یې کوي او د هر شي منفي اړخ ته ګوري. د دوی یوه بله نښه دا وي چې تل ناراضه وي. هغه کسان چې خپلې ستونزې نشي غوڅولی دنیا تیاره ویني او ګمان کوي چې له نړۍ څخه نیکۍ، اخلاقو او پوهې کډه کړې ده. ټول خلک فاسد او خراب دي او د دوی په اند په همدغو ورځو کې به دنیا پر بله واوړي.
دغه ډول ناروغ کسان له اجتماعي ژوند او خلکو څخه کرکه کوي. دوی نور خلک په خپله ماتې کې شریک ګڼي او اصلي عاملین ورته ښکاري. ځینې وخت په ظاهره خپله کینه یادوي او په دې ترتیب د هرې ورځې په تېرېدو سره خپل دوستان او ملګري له لاسه ورکوي. دا شان اشخاص کله ناکله تر اندازې زیاتې خبرې کوي او کله د خپلې باطني خواشینۍ او اضطراب له کبله له خبرو پاتې کیږي. معمولا که په خبرو راشي بیا نو چاته وار نه ورکوي. ګیلې، شکایت، ځان ښودنه، غوړمالي، غیبت او بدغوښتنه دا ټول سره ګډوي. رواني ناروغان په ځینو وختونو کې له جسمي ناروغیو سره مخ وي. اکثره بې اشتیا وي او له همدې بې اشتیایۍ له امله کمزوري او خپل وزن له لاسه ورکوي. کله په بدن کې ورته د یوې برخې له نارامۍ درد پیدا کیږي. د خوب نورمال حالت یې ګډوډ وي. ځینو ته د شپې په اول سر کې خوب نه ورځي او ځینې بیا سهار ډیر وختي پاڅیږي. زیاتره فکري ګډوډۍ په مخه کړې وي او واړه مشکلات د ځان لپاره لویوي. ځان ته د شک په سترګه ګوري. ځینې وخت د ځان او ماحول په هکله غلط سوچونه کوي. همداسې د دوامداره تشویش او پریشانۍ په حال کې کله له سر خوږي او د بدن د نورو نورمالو غړو څخه شکایت کوي. دا او دا شان په سلګونه نښې په بېلابېلو اشخاصو کې په لږه او زیاته کچه لیدل کیږي. خو د یادونې وړ ده چې هیڅوک د انساني ژوند په پیچلي بهیر کې له بشپړ اروايي سلامتۍ څخه برخمن نه دي. هر انسان کله ناکله غوسه کیږي، له مختلفو ذهني او رواني کشمکشونو سره مخ کیږي. خو د روغې اروا خاوندان د هر څه کموي او کنټرولوي او ځانونه اوږدمهاله ذهني ګزارونو ته نه سپاري. د خپل رواني ځان ارزونې په موخه څو پوښتنې راوړو. هغوی ته له خپل ځان سره رښتیني ځوابونه ورکړئ او وګورئ چې تر کومه بریده ستاسو چال چلند سالم دی. پوښتنې: تاسو احساسوئ چې خپلوان مو مور، پلار، وروڼه، ګاونډیان او نور ستاسو په لاره کې خنډ دي؟ ستاسو باور دی که مو بڼه او صورت ښه وای نو تاسو به خوښ او خوشحاله وئ؟ تاسو چې کوم کامیاب او خوښ ملګري ووینئ آیا په زړونو کې مو حسد او کینه ورته پیدا کیږي؟ تاسو که چیرې بل ځای ته لاړ شئ نو آیا هلته به خوښي او بریا ترلاسه کړئ؟ تاسو په خپل ژوند کې داسې انګیرئ چې له تاسو سره انصاف نه کیږي او حق مو تر پښو لاندې کیږي. نور خلک چې بریالي، خوښ او روغ ووینئ آیا تاسو ته غوسه درځي چې دا د دوی حق نه و؟ آیا تاسو په دې هیله ناست یئ چې یو غیر متوقع انقلاب راتلونکی دی او هغه به ستاسو قسمت ویښ کړي؟ تاسو چې په اول ځل له چا سره مخ کیږئ آیا په تاسو د ډار څپې راځي؟ که کومه ښځه له تاسو څخه د یو څه په اړه پوښتنه وکړي آیا تاسو یې په نیت شک کوئ؟ تاسو چې کوم مجلس ته لاړ شئ د بیا راتلو په وخت کې درته خفګان پیدا کیږي چې څه مو وویل او یا مو څه پر نورو اغیز وکړ؟ آیا د نورو په شتون کې د نرمۍ او ناقرارۍ احساس کوئ؟ آیا د وړو موضوعاتو په اړه په نورو کسانو کې عیبونه لټوئ؟ آیا په خبرو اترو کې د کنایو ویلو او طرف واقع کېدلو عادت لرئ؟ آیا ژوند درته سخت ښکاري او د راتلونکي په اړه ناهیلي یاست؟ آیا د خپل ظاهري بڼې په اړه بې پروا یاست؟ آیا ستاسو موجودیت پر نورو منفي اغیز کوي؟ آیا په اسانۍ سره غوسه کیږئ او خوله مو له کنټروله وځي؟ آیا خوب مو بې نظمه دی؟ د پورته پوښتنو په جواب کې که چیرې ستاسو د نه شمېره زیاته وه له اروایي پلوه مو روغتیا کچه لوړه ده او رواني چال چلند مو مثبت دی. خو که چیرې مو زیاتو یا ټولو پوښتنو ته هو ویلي وي نو تاسو یا په رواني ستونزه اخته یاست یا د اخته کېدو لپاره مساعد کسان یای. اوریدونکو دا و د رواني ستونزو په اړه مطلب چې درته مو وړاندې کړ په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي. تر بیا چې لا یو بل مطلب سره ستاسو چوپړ ته راځم تر هغه مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښه وخت.